السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نوی ویډیو کې درته هر کلی وئ. عزتمندو یو تازه خبر مخې ته راغلی دی چې د سوات سره تعلق لرونکي اورنګزیب باچا په یو د پګاډي په اکسیډنټ کې په حادثه کې وفات شولو. یا څنګه وفات شولو او د اکسیډنټ په کومه طریقه وکړو، دوستانو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې کوي. دوستانو یو ډیره دردناکه افسوسناکه واقعه مخې ته راغلی ده. سوات سره تعلق لرونکي اورنګزیب باچا چې یو سیاسي کاسو او ډیر مشهور کاسو او د کلی او د قوم خدمت به کولو، او دا خبر مخې ته راغلی دی چې اورنګزیب باچا په یو ګاډي اکسیډنټ او وفات شولو. او دوستانو دا ویل کیږي چې اورنګزیب باچا یو غړ ډیر خطرناک اکسیډنټ وکړ، د خپل ګاډي د بل ګاډي سره ووالو چې د دې په وجه باندې دا ډیر زیات زخمی شوی وو او هسپتال ته وړل، خو د حالات ډیر زیات خراب. او دا خبر مخې ته راغلو چې اورنګزیب باچا د دې دنیا نه لاړو. یقینا چې دا د ډیر افسوس او د خفګان مقام دی، ځکه د سوات د خلکو لپاره، ځکه چې اورنګزیب باچا د قوم او د ملک او د کلی ډیر زیات خدمت کړو. نو یقینا چې دا د غي لپاره ډیر د افسوس خبر دی. او دوستانو الله دې اورنګزیب باچا ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ور نصیب کی او لوهکین ته دې صبر ور نصیب. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ډیر مننه، شکریہ.